روژه ډال یا سپر دی د دوزخ له اور نه انسان پرې بچ کیږي. له ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل روژه ډال دی د دوزخ له اور څخه یعنی سپر دی. نو روژه لرونکي دې نه کوروالی کوي او نه د جهالت خبرې کوي، یعنی سپکاوی دې چاته نه کوي، دروغ دې نه وایي، غیبت دې نه کوي او سپکې سپورې خبرې دې نه کوي بل چاته. او که روژه لرونکي سره څوک جګړه کوي یا ورته ښکنځل کوي دی دې ورته ووایي زه روژه یم او 2 وارې دې تکرار کړي زه روژه یم زه روژه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاتوي په هغه ذات مې دې قسم وي چې زما نفس یا ځان یې په واک کې دی چې د الله تعالی پر وړاندې د روژه لرونکي د خولې بوی د مشکو له بوی څخه غوره دی. الله تعالی فرمایي روژه لرونکی خوراک څښاک او خپل شهوت یا نورې غوښتنې نفساني غوښتنې زما لپاره پرېږدي او روژه زما لپاره ځانګړې ده او زه د هغې بدله ورکوم او د یوه نیک عمل 10 چنده بدله ورکوم. یعنې په روژه کې یو عمل 10 چنده بدله لري د نورو میاشتو پرتله. دا حدیث د حدیثو په معتبر کتاب صحیح بخاري کې روایت شوی چې د حدیث نمبر دی 1209.